الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، په تیر درس کې یعنې د عقایدو په درس کې مو د قیامت د لویو علامو څخه درېیمه لویه علامه تر بحث لاندې نیولې وه، چې هغه لویه علامه د دجال راتګ و. په اړه یې اوږد روایت سره د ټولو معلوماتو چې څومره قدر مناسب وه د هغو ذکر وشو. په ننني درس کې به د قیامت څلورمه لویه علامه چې د عیسی علیه السلام راکښته کېدل دي، همدا ډول پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه، لسمه، دغه علامې به تر بحث لاندې ونیسو. د قیامت څلورمه لویه علامه د عیسی علیه السلام راکښته کېدل دي. لکه په هغه مخکې درس کې چې اوږد حدیث بیان سو، په هغه کې هم یاد سوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام د راکښته کېدو کیفیت بیان کړی و. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. الحديث. ترجمه د دې مبارک روایت دا ده، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. د مبارک فرمایلی دی: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: زما دی قسم په هغه ذات وي چې زما وجود د په قدرت کې دی، نږدې دی چې پر تاسې باندې به عیسی علیه السلام راکښتل سي، د عدل پریکړې یا فیصلې به وکړي، بیا به صلیب مات کړي، یعنې اهل کتاب به اسلام ته راوبولي، خنزیر به ووژني، یعنې د خنزیر غوښې به حرام وښیي، ججه به د اهل کتابو څخه پورته کړي او مال به راټول کړي، یعنې مال او شتمني به ډېره سي، تر داسې اندازې چې هیڅوک به د چا څخه مال نه قبلوي، ان تر دې چې په دغه وخت کې به یوه سجده تر دنیا او تر هغه څه چې په دنیا کې دي غوره وي. بیا ابو هريره رضی الله عنه وفرمایل: که مو خوښه وي دا آیات ووایاست چې الله جل شانه فرمایي: بېشکه نه به وي یو د اهل کتابو څخه مګر تر مرګ وړاندې به ایمان راوړي. همدا ډول د قیامت پنځمه لویه علامه یو ډول حیوان دی چې دابة الارض ورته وایي، په اخره زمانه کې به راځي. د حذیفه بن اسید غفاري رضی الله عنه په هغه مخکني حدیث کې چې اوږد روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وښول چې قیامت به قائم نشي تر هغه وخت پورې چې د قیامت 10 لویې علامې نه وي راغلي. یوه د 10 څخه یې دغه حیوان وښوی. همدا ډول الله جل جلاله فرمایي: اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، یعنې موږ به د مځکې څخه دوی ته یو حیوان راوباسو چې د دوی سره خبرې وکړي، چې مقصد ځینې هغه حیوان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ښوولی دی او د قیامت علامه ده. اصلا دابة الارض په اخره زمانه کې د څاښت پر وخت راوځي. سر به یې د غوایي په څیر وي، سترګې به یې د خنزیر په څیر وي، غوږونه به یې د پیل په څیر وي، غاړه به یې د شترمرغ په څیر وي، رنګ به یې پړانګ ته ورته وي،
لکۍ به یې پسه ته ورته وي، پښې به یې اوښ ته ورته وي، او د هرو دوو پښو په منځ کې به یې 12 ګزه فاصله وي، او یوه به د موسی علیه السلام لکړه ورسره وي، او بل به د سلیمان علیه السلام مهر ورسره وي. د هر سړي سره خامخا یو ځای کېږي، هېڅوک نسي ځینې خلاصېدی، تر څو د کافر پر مخ باندې د سلیمان علیه السلام په مهر باندې د کفر ټاپه ووهي، او د موسی علیه السلام په لکړه باندې، او مسلمان د موسی علیه السلام په لکړه باندې وي. د قیامت شپږمه لویه علامه یو ډول دود دی، لوګی یا دود، چې د لمر خاته لوري څخه به راځي، تر لمر لوېده پورې به وي، او تر 40 ورځو پورې به پاته وي. کله چې مؤمن ته د دغه دود په اړه پوښتنه ځینې وشي، یا دغه دود ورته ورسېږي، دی به داسې احساس کوي لکه زکام. چې پوښتنه ځینې وکړي څنګه پېښه ته، یو ډول زکام دی. او کله چې کافر ته ورسېږي، داسې به وي لکه مست یا نشه. ځکه الله جل شانه فرمایي: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس. یاد کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم چې اسمان به په ښکاره دود یا لوګی ونیسي، یعنی دود به ورته راتلل وکړي، خلک به بېهوشه سي، خلک به بېهوشه کړي. د مولانا عبدالحق دهلوي رحمه الله په نظر د دغه دود څخه چې په قرآن کې یاد شوی دی، مقصد ځینې هغه دود دی چې د قیامت د لوی علامو څخه یوه ده، او د زمانې په اخر کې راځي. په روایاتو کې هم یادونه شوې ده. د قیامت 9مه لویه علامه د لمر لوېده طرفه څخه بیرته د لمر راختل، یعنی کله چې مازدیګر لمر ولویږي، بیرته د هغه لوري څخه راوخیږي. یو روایت کې راځي: وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. الحديث. د حدیث ترجمه داسې ده: د حضرت ابي ذر رضی الله عنه څخه روایت دی، د مبارک ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت وفرمایل چې لمر ولوېدی. داسې پوښتنه یې وکړه: ته خبر یې چې دغه لمر چیرې ځي؟ ما ورته وویل: الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل: یقینا دغه لمر ځي د عرش ولوري ته، تر داسې اندازې چې تر عرش لاندې الله جل جلاله ته سجده وکړي، بیا بیرته د راختلو اجازه وغواړي، نو اجازه ورکړل سي تر څو د بل سهار سي، د ختیځ لوري څخه بیرته راوخیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نږدې دی چې لمر به سجده وکړي، مګر اجازه به ورنه کړل سي، او ورته وبویل سي: ولاړ سه، د کومه ځایه چې راغلی یې، بس پر هغه طرف بیرته ولاړ سه. دا به د زمانې اخیره وي، نو لمر ته چې اجازه ورنه کړل سي، بیرته به د لویدیځ لوري څخه راوخیږي.